بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه زما عزتمن درونه خویاندو، امید ساتم چې ښه به الله مروغ او جوړ آباد ساتي. دا کنه ځینې خلکو ته تکلیف دی چې هغې قسم قسم خبرې کوي او کمنټسونه د دنیا خلک کمنټسونه کوي، لکه زه خو د چا کمنټسونه ګورم هم نه، ځکه چې دا ذلیله خلک دي، د دې نه هسې ټینشن جوړېږي. نو موږ په دې خبرو باندې غور نه کوو، خو د موږ سره چې کوم د جماعت کې ملګري راغلي دي دوی ته د کورنر رنګونه کېږي، څوک ته سکرین شاټ رالیږي، څوک ته ویډیوګانې رالیږي، څوک ته رنګونه کوي. نو هغې جزانان ډېر زیات پریشانه دي. ټیک ده که نه؟ تاسو چې په کلو کې ښځې ګډوئ، ډمې ګډوئ، چراګان ګډوئ، ځان ته یې په غېږو کې کښېنوئ او تاسو هغه ویډیوګانې کوئ، کورونو ته وړئ، په هغې باندې فخر کوئ، تاسو د شرم نه درځي؟ اصله دا ښه ښکاري. الله م ذلیله که، الله م په بچو دوا کوه، دعا ښه شی دی. او عزتمندو ملګرو تر اوسه پورې د خزان قصه هغه ختمه نه شوه. یعنی که تاسو فیسبوک کولاو کوئ، هوس پکې هم هغه شیر کېږي. خلک یو بل ته وایي چې لینک را سینډ کا، کم تصویران چې شیر کېږي، ویډیو شیر کېږي، بس تاسو وړاندې وي. یعنی یو ماشوم هلک ته چې هغو کم ضرر رسولی دی، داسې بل څوک نشي چې یو غلطه د عام بل چا ویډیو انګریزان به یو که څوک به هغه ویډیو یې راغستې ده او په خزان پسې ورته پلې ده چې دا د خزان ویډیو ده. ډېره زیاته د شرم خبره ده. هغه کسانو ته زه بار بار ریکویسټ کوم، ما ویډیو هم جوړه کړې وه دې هکله کې، چې آیا دا ویډیو چې کوم د خزان ده دا مه شیر کوئ، د خزان ویډیو ده نه، او تاسو ټول رالګئ او شیر کوئ. او بیا هم هغه خلک کومه چې دا ویډیو وګوري، کومه ویډیو چې وایرل ده هغه ویډیو وګوري، بیا راشي فیسبوک ته بیا پوسټ وکړي، وایي لکه وایي د اذان ویډیو خو مې وکته او ډېر خطرناک دغه یې کړی دی او ډېر ظلم شوی دی، لکه ډېر زیات د افسوس خبره ده. بل کم اذان چې په ټیک ټاک اوس ویډیو اپلوډ کړي، نو په هغې کې ورته هم خلک هغسې بکواس قسمه کمنټونه کوي چې هغه به هم تاسو لیدلی. یعنې هغه په دې مجبوره کو چې د هغې کومې ویډیو به مخکې راتلي هغه ډېرې زیاتې کمې کړي. هغه ماشوم دی، هغه څونه ذهني کم سکون به ورته نه وي، ځکه چې دا سوچ به کوي چې دا خلک چې کم دی دا څه کوي او دا زه څه کومه. نو خدای ته وګورئ، نور د دې قصو نه قلار شئ او د اذان کمې دا ویډیو چې دی د دې نور پرېږدئ او دا شیونه چې کم دی نور مه شیر کوئ. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.